أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا رب العالمین اغی خلق لا ددی خبر تنبیه و خبرداری ورکی کہ مسلمان تا بس کیم و سازش نہ جوڑاوے کہ چاہم مسلمان تسکیم او سازش جوڑ کر اللہ بے بے نقاب کئی او اللہ بے پداسکیم و سازش کی پخپلا ورچائی اللہ پاک خپلا قرآن شریف کے فرمائی ولا يحيق المكر السيء الا باهله حاق يحيق دے باب دے کہ یو ناشنا مصیبت پہ انسان نازل شی و داغن توشی اللہ فرمائی کہ سوک چا تسکیم و زادش جوڑی ددے وبال ددے نتیجہ و ددے پکڑ دکڑ دا بدی سکیمر باندے خدیرہ اچھے و تاوی بیتے دیتے نشی بچ کے دے او بیا بالخصوص دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے اللہ ہدایت نازل کردے دے چی دا کافران چی سمر دی پا مختلف طریقو دا نبی علیہ السلام خلاف سکیم سازش خفیت تدبیر توائی پٹ چی سوک خبر نشی ہو چاہتا سوک یو دا سے دا نقصان لارا جوڑا کی منگو تا سازش وایو سکیم ہوتا وایو نو اللہ ہوئی چھے دی باند چے سمر دا حضور پاک و دا صحابو خلاف سازش کنا اس کی منہ جوڑی اللہ بے پکڑ کئی دی سازش نبا اللہ رسول اللہ مبارک و صحابہ بچ کئی دی بنی سی وبال انجام بے پدوی دے فلا ينظرون الا سنت الاولین ویو گورے کنا پخوانو خلقو چے دا پیغمبرانو خلاف کم سازشون جوڑ کریو دا نیکانو دا صالحینو خلاف کم سکیمونا جوڑ کریو اسنگ شواو گو رہے تاس فرعونیانو گو رہے نمرودو گو رہے قارونو گو رہے عادیانو سمودیانو گو رہے ویدیم ناغ انتظار کے اللہ فرمائے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اللہ ویدما طریقہ گوری بدلی گی نا کدید آس سادہ چا اسکیم جوڑ کا اقا سے سزا چے میں غیلہ ورکڑے وا ابدویلہ ورکو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبرو برگزیدہ ہستی انبیاء ہو دا اللہ مقربین بندگانی او داغ رشتہ دارو مفسرین ویسو کوئی دا ترزویو داغنو مقارون قرآن ذکر کرے مالدارو مال و دولت ورسر دم رہو چے قرآن شریف کے اللہ فرمائی وی صرف چابیانے بے گونڈ ڈلے گردولے یو کسنا دا خزانو چابیانے دا یو کس نشوڑی دو نشوڑی ڈلے باوڑلے آغیبا باندے بمبوج جو درنے بوے دون خزانے اور ظالم سود خور و سودونا بے کول خلقو لبا پسود بے پیسے ورکولے و بیا بیتے غشی قابو کا سود خور او پکچا کے بے خلق ہوں غریبانان محتاجی پیسو تا پکچا کے بے دا خلقو نفصل واغشتا ہاں تا پیسے والا پلگو پیسو او جے پوخ بشو بیا بے پگرانو خرصا او چانا کورو چانا زمک دا بے قبضہ کول دیر ظالم سڑے مال دیر و دولت دیر زان لے او بنگلہ دا سرو زرو جوڑا کردے دا نقش و نگار ٹول دا سرو زرو دا است زین دا سرو زرو
د اوښ چې کم باندې سورلي کوله د هغې چې کم د پاسه پکینې هغه شی د سرو زرو بلا غلامانو وینځې وې او هغې باندې به هم ظلمونه کول او زیاتي به کول د دولت او د پیسې هوس یو انداز ته رسول حضرت موسی علیه السلام هغه زمانه کې چې کم زکات و زکات اوخو طریقې زمونږ د دې په شان نه وه جدا وه هغه ورته وی ګوره زکات ورکړه د خدای په مال کې مال دې ډېر زیات دی زکات ورکړه ایمان مې در باندې راوړو دا مې بد کړي دي منځ کوم دا بد کوم روژه نیسم دا بد کوم ذکر کوم دا بد کوم زما مال کې قبضه ورکوم دا خو ما په خپل مټو ګټلی دی نو سوس مانه ته پیسې غواړې ټیکس غواړې حضرت موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه ځان له نه غواړم زه خپلو بچو له نه غواړم زه وایم چې ستا کم غریبانان نوکران او مزدوران دی هغوی له ورکه ستا چې کم رشته داران غریبانان دی هغوی له ورکه ګاونډیانو له ورکه ځان له دې وګټې که نه ما هم ګټه کړې دوی دې وګټې که موسی علیه السلام پورې به ټوقې کولې دې خلکو نه خیراتونه غواړي دې خلکو نه زکاتونه غواړي منافقو مسلمان په خولې و خو دننه منافقو او موسی علیه السلام له چې الله کوم عزت ورکړی و هغه یې نشو برداشت کولی زغملی نشو حسد یې د مارونو حسد ډېر خطرناک شی دی مسلمان سره حسد به بالکل نه کوي که د چا په زړه کې مسلمان سره حسد دی په خپله سوځي ظالم حسدي سړي کې څو نقصانه دي ګوره حاسد تاسو کې هم شته خفه کېږو به نه زمونږ د مولیانو کې هم بعضې شته حسدي سړی چې بل له خدای ترقي ورکوي دی سوځي زړی سوځي چې دا ولې دله ترقي میلاو شو دی بیا د هغه غیبت هم کوي دی بیا د هغه سپک هم وایي دی په خدای پاک اعتراض کوي دا عزت او مال او دولت او علم دا خدا الله په لاس کې د خدای ورکړی حاسد ته د خدای سره دشمنی کې د خدای کار دی بدی شو نو قارون کې دا حسد موسی علیه السلام سره بغض حناد او دا هغه چې الله کوم عزت ورکړی او کوم قدر او بني اسرائیل به تورات د دې سپیره دا بدی شو او د به ورته موسی علیه السلام نصیحت کو نه به منه پروپیګنډې به په شیشه کول نو یو ځل یو سکیم جوړ کړه ګوره سازش کیسې اوږده ده هغه ټوله ته نه ویم هغه بنیادي ټکې درته ویم یو ځل سکیم سازش جوړ کړه حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته لګیا دی تقریر کوي بیان کوي د یو ښځې له جینۍ له پیسې ورکړې وې وی ته په ډک مجلس کې پاسې او به موسی علیه السلام به د خراب الزام ولګي په پیغمبر باندې چې دا الزام ولګي خو برباد شو په داعي باندې او په نیک سړي کې دا الزام ولګي خو تباه شو بیا خو خلک وایي ښه مونږ ته یو څه وایي کوي بل څه موسی علیه السلام چې کله تقریر شروع کو بیان یې شروع کو خو داسې بیان و چې د دې خلکو سترګو نه اوښکې وبهیولې زړونه ورپېدل دا ښځه پانسېده دا مو یارېده ډک مجلس ته قارون ولغلې غوندې اشاره ورکړه ښځه پاسېده موسی علیه السلام ورته ویې څه له پاسېدې وایي ښه یو خبره کوم ټول قوم ته وایي دې تاسو ته نصیحت کوي او تاسو ته وایي نیکي کوئ ګناه مه کوئ ما سره د ګناه کوي بس خو چې دا خبره وکړه دا خو په موسی علیه السلام الزام راغی حضرت موسی علیه السلام او دې قارون سره یو دوه کسه نور هم په دې سازش کې شریکان بس موسی علیه السلام هغې ښځې ته ووایي وایي ستا دې په هغه ذات قسم چې کوم ذات ما ته دریاب اوښله او زه یې پې پورېستم هغه ذات چې دریاب کې ما ته لارې جوړې کړه او ما سره بني اسرائیل راوستل هغه ذات باندې ستا قسم چې فرعون یې راونیوه سره د لکونو لښکر او په بحر قلزم کې غرق که ستا دې په هغه ذات قسم رښتیا وایه او چې دی ورته ووایي نو دا ښځه په رپېدو شو وایه وایي شابه وایي زه دروغ نشم ویلی دا ما ته قارون پیسې را کړې ډېر لوی دولت یې را کړي چې دغسې مجلس کې په موسی علیه السلام الزام لګي دومره سازش او سکیم یې جوړ کړه
خلکو ته خو پته ولګېده د قانون په حضرت موسی علیه السلام غوسه شو اللهم خذه خدای وینیسه الله دا ما دا قانون دا ما خلاف دا سازش دا سکیم ما برباده الله ته یې راونیسه او چې الله یې راونیسه نو فورا ځمکه کې د دې کونډو ورغیب شو وردن نشو په دې ځمکه کې تر کونډو او د چیغې کړې ای موسی معافي غواړم وی خدای نور یې راونیسه د دې نامه پورې نور هم وردن نشو الله نور یې راونیسه د دې ماری پورې نور هم وردن نشو الله نور یې راونیسه په ځمکه غیب شو څه شو دولت څه شو بنگلا څه شو د هغه سرو زرو زین والا څه شو هغه اوښان څه شو هغه مریان څه شو هغه غلامان څه شو هغه وینځې څه شو هغه بلډینګ چې د سرو زرو نقش و نگارې پې کړی و څه شو هغه خزانې چغې وی چغې وی چغې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې خپه تاویږي ورور ولاندې روان دی او چې هغه کمې ملګري و دوه کسان هغې خو ترې وروسته شو هغې ویې ځکه خیر د خزانو چابیانې خو مونږ ته معلومې دي مال به زمونږ شي وی الله داسې نه ده د سره چې په دې سازش کې څوک شریک وي سره د ده د هغه بنګلې او د دولت غونډ دا غیب کا چې خلکو ته پته ولګي چې د دولت دغه مثال دی او دا د پیسو د لالچ مثال دی هغې سره خدای ټول غرق کړ په ځمکې یې راښکل ته چې کله مصر ته لاړم مونږ لاړو یو ځای ته یو علاقه د فیوم ورته وایي د موسی علیه السلام علاقه ده بیا یو ځای کې مونږ کوز شو جومات و د کوټې شان هغې ته د سړک په غاړه یو لوی خلک ورته بحیر قارون وایي حقیقت نه الله خبر خو خلک ورته ځکه ډېره زمانه تېره ده خلک ورته بحیر قارون وایي سمندر دریاب ته لرې دی نشته ورسره نږدې او داسې په میلونو باندې پلنه ده او په میلونو اوږده سړک په غاړه باندې او تکې تورې اوبه دي مالګیجنې دا نه چې ګنې دریاب نه ورته دغه راغلی ده وله راغلی ده بحر قلزم دریاب لرې دی د هغې نه وله ورته نه راغلی خوا کې لا درې نیل بیږي هغې خوږې اوبه دي خشته اوبه دي او دې کې خلک یو سم دقه ترخې اوبه وایي دا هغه ځای دی چې کوم دی د قارون ظالم بنګلې وې او د هغه جایداد او د هغه خزانې وې هغه ټول دقه دی په ځمکه ننوتي دي او دریابي تکې تورې او مالګیجنې څښا او بدبوی اوبه په هغه ځای کې راختلې دي او داسې په میلونو یو د اوبو ډب ولاړ دی د موسی علیه السلام تسکیم او سازش جوړ الله ولا یحیق المکر السیء الا باهله د انجام به هم دې خلکو لذي چې څوک چا تسکیم او سازش جوړ عبدالرحمن بابا مخکې ویلی دي کوهې مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوهي په غاړه لار شي کوهې مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوهي په غاړه لار شي دا ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم تکوی کنسته ورته پته و چې دی د هر چا تپوس ته دی د دانې د قسته نه جوړه کو کویو کنسته او د هغې د پاسه دا سانګې مانګې واچولې او خاوره یې پرې واچوله چې د پاس نه پته یې نه لګي چاته یې ورته ووایه چې دغسې هغه بیمار دی چې زما تپوس ته راځي دی کې به لاندې وغورځېږي او پریوت خاورې به پرې ځي ما داسې کوی جوړ کړو چې د خولې نه تنګ او ویښې کوله و چې مونږ پرېږدو نورې خاورې به غورځېږي چې راوباسو یې د قسته نورې خاورې غورځېږي به دې کې به بېغمه شي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو به تپوس کو پوښتنه ور روان شو جبریل علیه السلام د څه کې وایي دې سړي تپوس کوم وایي کوی یې درته کنستی دې نه مخکې قدم وانهلی لاندې تاترین کوی دی او مکه خو شکلنه ځمکه ده تاترین کوی دی خولې تنګه ده او یخې کولاو دی د پاسې سانګې مانګې ښودلي سازش واپس شه رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس شو هغه ته چاوې ویا خو واپس شو دغه ځای نه بس دماغ یې کار ونه کړ رامنډه یې کړه چې راشه د ما تپوس وکړه ما خواله رالی شا به راشه لکه مونږ ویل لکه راشي پیالې چای به وڅکې نوړی روټۍ به خورې خو چې راغلی وال خدای په خپله پکې وغورځو کوهې مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوهي په غاړه لار شي
پکې پرېوت چې پرېوت چغې کړې پکې لاندې هغه چې بره خاورې مورې هم پکې ور پرېوتې او چې خلکو رېسته او د کوي په غاړه خپې خوا د نورې خاورې ور پرېوتې همغه چل ورسره وشو مق اسکیم کې سازش کې په خپله ګیر شو اوله مړه مخ اخوا چې د غاړې نه ګورې نیم خو په خاورو کې غیب شو اوس څوک و نرم پایق قطع کوو خو دا نوره غاړه پرېوځي سړی خو بېغمه کېږي د هغې د پاسه رحمت للعالمین د هغې د پاسه رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رحم جوش کې راغی وی زه به راوباسم خو یاره په یو شرط چې ایمان به راوړي وی راوړم ایمان خو ما وباسم رم نبی علیہ السلام مبارک وی غاړې ته ورغی د معجزې په بنیاد لاس کته شو د مټې ونیو بارې راوایستو لکه نو اوس ایمان راوړی که نه یاره وی ما د جادو منه خو نن خو ډېر خطرناک او غټ جادو سکیم او سازش خطرناک شی سازشی سړی یاد وساتی د آخرت ګناه درته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې څوک د یو مسلمان په قتل کې په دوو ټکو شریک شو سکیم خو ډېره لویه خبره ده چې چاته د سکیم خو مختلف قسمونه دي که نه ډېر قسمونه دي چاته لار کې ناست وي هغه په دې لار را روان دی شا به راځه پې ټوپک د چاله یوړو چاته د بل په سر خرابه چغلي دروغ وي بل پې را ګرمې مختلفې طریقې دی اسکیم خو چې په دوو ټکو څوک د چا په مرګ کې شریک شو په دوو ټکو د قیامت پر ورځ به په تندي د پاسه لیکلي آیس من رحمت الله د انسان د خدای د رحم نه مایوس دی هغه لوی میدان کې به د خدای رحم په دی نه کېږي نبی علیہ السلام فرمایي د الله سل رحمتونه دي سو سل یو رحمت یې را لېږلی دی په دا دنیا کې تقسیم کړی وی دا مور چې په بچي رحم کوي دا هغه یو رحمت تقسیم دا پلار چې په بچي رحم کوي دا هغه یو دی حتی چې اس کله کله په بچي باندې خپه کېدي نو زر خپه اوچته کې بچی چغې کې اس کې چرګه کې په خپلو بچو رحم شته که نشته دا د خدای هغه یو رحمت دی په دې ټول انسانانو پیریانو په دې ټول مخلوق په دې چرګانو پاسونه تقسیم کړی دی سو پاتې دي یو کم سل رحمتونه پاتې یو دونه ډېر دی چې دا په خلکو کې خور دی په ښځه رحم د ښځې په خاوند او په بچو د یو کم سل یرحم الله بها عباده یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله په دې یو کم سلو په خپلو بندګانو رحم کوي یو کم سل لیکن د دې سازشي سړي چې د بل مسلمان په قتل کې په دوو ټکو شریک دی د هغې نه بار دی په ده نه کوي دا رحم سکیم سازش خطرناک جرم ډېره لویه ګناه نو سازش او سکیم بل ته جوړول د بل د پنساولو کوشش کول د بل د ګیرولو کوشش د بل د بېعزتۍ کوشش د بل د مرګ دپاره سکیم جوړول د بل د مالی تاوان دپاره سکیم او سازش جوړول دا ګورې د الله قرآن وی هل ینظرون الا سنت الاولین د هغې خلکو د قارون او هغه انجام ته ګورئ هغې ته ګورئ د الله فیصله نه بدلیږي نه د الله فیصله څوک یو ځای نه بل خوا اړولی شي نو سکیم سازش نه به ځان ساتو انشاءالله مسلمان مال به خپل مال ګڼو خپل څنګه داسې نه ګوره چې ته وایې د مسلمان مال زما دې راشه بس جیب کې واچوه نه 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 د خپل مال په شان لکه زما خپل مال کې زه یم چې ما نه سوغلو نه کړي ډاکو نه کړي سازش جوړ نه کړي د مسلمان هغې ته به هم نه جوړ زما بچو ته او ما ته څوک سازش جوړ نه کړي نو بل مسلمان ته د هغه بچو ته به سازش نه جوړه زما عزت ته څوک سازش او سکیم جوړ نه کړي د بل مسلمان عزت ته به سازش او سکیم نه جوړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې چې راغی یهودیانو سره یو معاهده کړې په هغې کې یو قوم بنو نذیر معاهده کړې وه چې د یو بل د دشمن مدد به نه کوو یو بل سره به جنگ جګړه نه کوو د یو بل خلاف به نه کوو سکیم سازش وغیره دا به د یو بل خلاف نه کوو چې د مسلمان د لاسه یو دوه کسان کافران وجلی شوي په غلطۍ او د هغې دیت نبی علیہ السلام مبارک ورکو سلسلو خان 200 خان او ډېر شوي
نو حضور پاک دی بنو نذیر ته سوال جواب وکړو که تاسو ما سره په دې دیت کې لږ تعاون وکړئ. هغې ویل بلکل صاحب حضرت راشه موږ د سره پوره تعاون کوو. نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعضې ملګرو تشریف یوړو د بنو نذیر علاقې ته. او هلته کې هغوی ورته د دیوال سوري باندې ښه مزېدار څادر او ګدی او بستر مستر برابر کړ. وی حضرت دلته کښېنه موږ دله انتظام کوو چې څه مو وس کېږي دله راغونډو او مینځ کې یو سازش او سکیم جوړ کړه. څنګه سکیم او سازش؟ بری سړی کوټې ته وخېجو د میچنې پلې وله ورکړو. وی دلته به کېنو خو چې څنګه کېني دا پل به پې د بره نه راغورځوی. او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کېناستو حضرت جبریل علیه السلام وله زر راغی. وی هله پاسه بر سړی ناست دی او د میچنې پل راغورځوي. او حدیث کې راځي چې جبریل علیه السلام خپلې وزرې خورې کړې او حضور پاک د هغه د وزرو لاندې ووت. الله حفاظت هغه بنو نذیر سره بیا هم حضور پاک ورته په خپل دولت نازېدل په خپل مال نازېدل. موږ اهل کتاب یو په هغې نازېدل او مسلمانانو پر ټوکې ټقالې به کولې. الله ورسره څه وکړل؟ حضور پاک مبارک څه موده پسې بیا یو خلاف ورزي وکړه. وی دا وطن به پرېږدی مدینه وځی به خیبر ته. کم مال وړی شی یو څه چې کم نه شی وړی هغه زموږ د مسلمانانو غنیمت وي. لاړل خیبر ته وتښتېد. مال مسلمانانو ته غنیمت پاتې شي. ځمکې مسلمانانو ته غنیمت پاتې شوې. باغونه مسلمانانو ته غنیمت پاتې شو. څه شو؟ مال دولت سم شي هغه ځمکې. او بیا غزوه خندق کې خدای پاک هلته ټول مردار کړل. دومره خطرناک شي د سکیم او سازش. دا به نه وی چې زه په چاته سکیم جوړوم پښتانه وي نن سبا دیوالونه ملوئ. دا که په هغه وخت ښکاره نه شي څه موده پس به پته ولګي وروسته به پته ولګي وروسته به پته ولګي وروسته به پته ولګي. خبره پټه نه پاتې کېږي. او که مړه د انسان نه پټه شوه نو الله نه پټېږي. د الله د فرشتو نه پټېږي. د عزت څوک ورکوي؟ الله. مال څوک ورکوي؟ الله. بچي څوک ورکوي؟ الله. نو ظالمه ستا ولې پردی مال عزت علم او پردی بچي بدي شي ای سپیره چې سازش او سکیم جوړی چې دا ولې عزتمند دی دا ولې مالدار دی دا دله ولې خلک عزت کوي او خلک یې قدر کوي. ظالمه ظلم ولې کوي؟ مه کوه داسې. الله که رونیولې نو بیا د الله د پکړ نو د الله د نیولو نه نشي بچ کېدی. د حضرت یوسف علیه السلام رونو سکیم جوړ کړه که نه کړه؟ ټول اتفاق وکړه. هو زمونږ مور و پلار د یوسف سره مینه کوي مونږ سره نه کوي. دا زمونږ پلار څه کوي دا مور څه کوي. او یوسف کې بس د بعض انسان د مور او پلار بعضې بچي زړه ته لږ زیات نږدې وي. نو ټول بچي د لاس ګوتې وي د لاس ګوتې. خو بعض انسان بعضې بچي سره لږ د زړه نه زیاته مینه. یوسف سره مینه کوي مونږ سره مینه نه کوي. نو سازش یې جوړ ورګه دا یوسف په د مخې نه خوا کړو نو چې دی لر شي نو د پلار مینه به موږ سره قدرتي پیدا شي. بابا موږ ځو لوبې کوو. بابا موږ ځو چکر لګو ګوړ دوړ کوو منډې وو ځنګل ته ځو. یوسف را سره پرېږده چې دی ماشوم دی چې دیم ځان سره بوځو او دیم لږ خوشحاله شي او خوشحالي وکړي. انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې یریږم تاسو چې کوم خواده شرمخان پکې ډېر دي هسې نه شرمخېده نه ونه خوري. تاسو به خپلو لوبو ټوکو کې مصروف یې غافل به دا بچې به نه شرمک وخوري. او بابا دا څه وی موږ لویه ډله یو او 11 کسان یو 10 کسان یو مضبوط پهلوانان او موږ به د ده حفاظت نه کوو د ده به موږ حفاظت کوو. دی را سره پرېږده. پلار مخکې به اوچت که ښکلو به په اوږې که یوسف چې پلار پوه شي چې دې خو مینه زیاته ساتي. خو چې هلته یې بوته نو جامې یې ترې وویستلې او یو شال کوي په هغې کې یوسف علیه السلام ورغورځو. دا د دې سازش او د سکیم چې دا د کوي کې مه غورځو او موږ ته ځو نه دې ته څو بورقه پکې ورچ شته چې دې کې نه څوک کلی شته نه بل څه شته
همدې کې به مړ شي. او کمیس یې وله وویسته او ښکار یې کړی و چې ته د هغه ښکار په وینه باندې هغه کمیس رنګ که او یو شرمخ یې رانیولی و چې ته هغه یې راوسته. یعقوب علیه السلام ته مخامخ ودرو ای بابا دغه دی مونږ لوبې کولې چکر هم و او استاد وی یوسف دې شرمخ خوړلی دی دا هم دله روستی دی او دې کمیس دی. یعقوب علیه السلام ته ډېر هوښیار شرمخ نه دی دی خو نو پیښه وی که نه ډېر هوښیار نه دی چې د ما بچی چیر پارکه و کمیس روغ دی دې کمیس مخکې ناست و اړو سوچ یې نه وکړه چې دا کمیس هم لږ غوندې وشلو روشلو دا څنګه شرمخ و چې کمیس یې ترې روغ وویست او شرمخ ته وایي ته زما بچی څنګه خورې تاله دا طاقت چا درکړی چې ته زما په بچي په یوسف حمله کې او زما بچی خورې شرمخ ورته ګویا شو زه پیغمبر زه خوړی شم او د پیغمبر بچی زه خوړی شم نه بابا نه داسې نه ده آها الله څه چل وکړه ورسره الله هغه یوسف د کوی نه راوویسته په لاره قافله تېرېدله هغوی برقه ښکته کړه چې ښکته یې کړه دی یو پورون خط بار راووت او بهترین اعلی کمیس قیمتي کمیس جبریل علیه السلام د جنت نه وړه ورته یې ور واچوه او چې هغوی څنګه راوویسته وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرا هذا غلام دا خو هلک دی او واسروه بدعا ځان سره مصر ته یوړه او په مصر کې خرڅ خوشحاله مصر کې خرڅ چې مصر ته لاړم هلته کې زموږ ملګري یو بازار و تنګ بازار لکه څنګه چې په دې پېښور کې دا بعضې تنګ تنګ بازارونه دي دا منیاري پکې خرڅېږي داسې تنګ یو بازار ملګری وی اوس ټیک دا خو هغه بازار نه دی دا خو نوي جوړ شوي نوي دوکانونه دي وایي دا بازار په هغه ځای جوړ دی چې کوم بازار کې یوسف علیه السلام خرڅ شوي کوم ځای ته خدای ورسو قصه خو اوږده نه ما مخکې هم کړې ده او بیا به یې ته څه وخت وکړم الله پاک یوسف علیه السلام کوم ځای ته ورسو د مصر بادشاه شو او همدارونه بیا لاړل غلې له چې قات راغلی و او هغې یوسف علیه السلام ته ودرېدل دی هغې وپېژنده چې دا زمارونه دي خو دوی ونه پېژند تاج یې په سر و دوی خو یې بس ختم شوی به یوسف یعقوب علیه السلام به ژړل ورپسې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینه وتې نظر ته تللی ژړل به غریب بچي پسې خدای دې بادشاه جوړ کړه رونه ورلل موږ له غله راکړه ها غله یې وله ښه ډېره ورکړه او ورته یې وی زموږ یو ورور بل هم دی د یوسف علیه السلام یو خپل ورور سکا بنیامین د هغې حصه هم راکړه وی ورکړې د هغې حصه هغې حصه هم ورکړې او چې تلل نو دا سامان مامان دا پیسې دا به په دې بوجو کې واپس واچوې کور ته لاړل او بیا ورته وی بل لور خو دروغ خو نه دي ویلې که نه وی نه وی بیا که غر خلاص بیا بل لور به راولې اسنه دروغ هم راته ني په دوکه هم رانه د بل لور په نوم غله نه وړل چې لاړل هغه چې بوجونه وسپړدل پیسې مته واپس شوې بابا ډېر ښه بادشاه د مصر بادشاه ډېر ښه سړی و مونږ ته پیسې هم دادي واپس کړې او د بنیامین حصه غلی هم راله راکړه کنټرول او چې بیا تلل بابا دا بچې دارور راکې مونږ ته یې ویلي دي ګورئ وایي ښه مخکې چې راله یوسف وجلې دا هم راله وجلې نه چې څه وعده قافله کې دي دلته دوی یوازې ټولې قافلې نه به تپوس کوي بنیامین یې بوته چې څنګه یې بوته دوه ځان نه کمره جوړه کړه وي دوه کسان به په جدا جدا کمره کې سملی هغه دوه مشران مخکې کېږي دا دوه یو کې دا بل کې دا بل کې دا دوه بل کې بنیامین پاتې شو ویې ژړل وی ته ولې ژاړې وی د ما یو ورور یوسف هر که جمدی وي اوس ما هغه به م یو غوټه کې به شپه کړې وه د خو پېژنده ته پته وه وی خیر دی وی زه دې ورور شوم ته ما سره شپه وکړې ځان له چې کوټه کې د شپې ور دننه شو نو ورته وی بنیامین زه هغه یوسف یم ښه وی د غږ مه کوه
د تا پسې طریقه پاتې کومه. سهار وختي بیا چې غله وله برابر کړه نو هغه چې کوم د سرو زرو جام به په هغې به یې غله ورکول، هغې د بنیامین په بوجۍ کې واچوه پټ ویګڼ. چې قافله روانه شوه سړي ته یې آواز وکړې چې ای قافلې والا غلو د بادشاه جام چا پټ کړی دی؟ هغه چغې کړې قافلې والا غلو بادشاه جام چا پټ کړی دی؟ دی وی نه مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي مونږ غلا نه کوو. وی څه سزا به وي که چا په بوج کې غل جام راووت؟ نو وی زمونږ د پلار قانون دا دی چې غل غلا وکړه نو هغه به هم د هغه سړي غلامي چې د چا نه غلا کړي. دې ته پته وه چې مونږ خو دا نه دی کړی. وی بلکل خبره ټیک ته وی شروع کې لا ولې د هغوی بوجونه ولټول، د هغې بوجونه ولټولو چې شکي نه شي. اخره کې د بنیامین هغه بوج ولټاو چې ویې لټاو څنګه کې جام راووت. دا دې مې ده هغه یې پټ پې کړی. وی هغې ته یې پاتې کړ. دوی ته وی زمونږ پلار به لیونی شي. وی بس تاسو غلا کړې ده، قافله دې ورته وایي که نه. مخکې د مونږ یو ورور یوسف شرمخ خوړلی، شرمخ خوړلی ته به وروکې پته به ولګي ته به ښکاره کېږي که خیر. دوی لاړل وی بابا زوی خو دې غلا وکړه نو مونږ څه وکړه؟ خو بادشاه ګیر کړ، غلا یې وکړه. وی مخکې رانه یوسف ډډې ته که اوس هم رانه بنیامین ډډې ته که الله شته چې بیا غله خلاص وي. دی بچې لاړ شي غله م راوړی بنیامین به مو ګوری لغوندی. دی چې څنګه لاړل غلې پسې او غلې ته ور مخامخ شو. یوسف علیه السلام بیا خو دوی خو یې نه پېژنې که نه. نو ورته وی بابا مو ډېر زیات خفه دی او مهرباني وکړه دا بنیامین راکړه. مونږ د یعقوب پیغمبر بچي یو او مخکې زمونږ یو ورور یوسف مونږ نه شر مخ خوړلی. نو پلار مې هغه پسې سترګې ړندې وې او ده پسې ډېر زیات جاړه. یوسف علیه السلام خپل تاج کوز که ورته یې وی چې تاسو یوسف سره څه کړي دي هغه درته یاد دي؟ شر مخ خوړلی دی تاسو چې هغه سره څه کړي دی درته یاد دي؟ چې دې وکتل انک لانت یوسف. وی ته یوسف یې څه؟ هغه ته څه وایي؟ هغه پیغمبر دی او او زه یوسف یم. دا ورته نه وایي ما سره ظلم ولې کوو، دا ورته نه وایي زیاتې م ولې کوو، زه مکې کې ولې جوړم، زه م ولې وجلو له لېږلې ما اوس یې جیل کې واچوی دا ټول. دا ورته نه وایي. یوسف علیه السلام څه وایي؟ وی زه یوسف یم. الله په ما احسان وکړه، الله په ما احسان وکړه. زه یوسف هېڅ فکر مه کوئ، هېڅ فکر چې ونه کې ښه زه یوسف یم. زه زما دا کمیس په والی او زما د پلار په مخ په ور واچوې او پلار مور مې ټول راځي مصر ته. چې دې قافله روانه شو کمیس ور سره دی نو یعقوب علیه السلام اوس دا معجزه چې نه د الله په خوښۍ د الله په اختیاري هلته کې په کوي کې زوی پروت دی یوسف پته ورته نشته. یوسف په کوي کې پروت دی پلار ته نږدې پروت دی الله یې نه خبروي. بس خبره خلاصه شوه. دلته مصر کې بادشاه دی پلار ته نه دی خبر، جیل ته یوسف تللی دی پلار ته نه دی خبر او دلته اوس الله خبروي. انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کور والا ته وی د یوسف خوشبو را باندې لګي. که تاسو ما ته د قمقل او داسې بل نسبت نه کوئ د هغه خوشبو را باندې لګي. تالله انک لفی ضلالک القدیم. دا ته څه نه ناپویو خبرې کوې، زړې خبرې کوې. یوسف خو شرمه خوړی نه په ما د هغه خوشبو لګي. چې کمیس یې راوړ او د پلار په مخ یې ور واچو. قرآن وی فرتد فلما القه چې کمیس یې ورته په مخ واچو فرتد بصیره فورا یې سترګې ولګېدې روښانه شوې، سترګې جوړې شوې. ما تاسو ته نه وې چې زما بچی جمدی دی، ما سره زما د بچی ملاقات به کېږي، په ما خوشبو لګي، ما درته نه وې. بابا موږ معافي غواړو، موږ سازش جوړ کړی، موږ سکیم جوړ کړی، موږ معافي غواړو. یعقوب علیه السلام هم الحمدلله پیغمبر و کنه. وی سوف استغفر لکم ربی. زه به تاسو له انشاءالله لږ صبر وکړئ، سبا وخت کې الله دعا قبلي هلته به د خدای نه بخښنه غواړم.
معافی کړل ټول بچي ورسره دی چې ځو مصر ته روان شو. اوس د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام ملاقات کېږي. الله کلونه پس ملاقات کېږي. فرشتې په اسمان کې الله ته وی الله اجازت راکړه چې دا منظر خو وینو. او کله چې یوسف علیه السلام خوب لیدیو انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستوري او 9 سپوږمۍ مې ولیدل چې ما ته په سجده پراته دي. هغه خوب الله اوس رښتونی کوي. بادشاه ته به خلکو تعظیمي سجده هغه وخت کې کوله جایز و، اوس ګناه ده. اوس منع ده. د اسمان فرشتې راغلي دي تماشې له، دنیا راغلی تماشې له چې نن به یعقوب علیه السلام پیغمبر او یوسف علیه السلام سره ملاقات ډېره موده پس کېږي. آها چې رالل هماغه تعظیمي سجده یا انحنا سی کتابونو کې طالبان پې پوهېږي، هغه 11 رونه مور او پلار پرېوتل. یا ابت هذا تأویل بابا دا زما د خوب هغه تعبیر وښه چې ما ماشوموالي کې لیدلی او 11 رونه او مور او پلار یې اوچت کړل او په تخت شهیدان سره کېنو. او بیا څه وایي بابا دا د الله فضل او احسان دی په مو تاسو باندې. تاسو د بانډې نه خدای شهر ته راوستی. د یوسف علیه السلام رونو سکیم او سازش جوړ کړ، لیکن خپله شرمنده او ملامته شو او یوسف علیه السلام له خدای پاک بادشاهي ورکړه، بېنقابه شو، ورته خپله وله لاړل سلامي. سکیم سازش نه به ځان ساتو. سخت جرم دی، سخته ګناه دی به د مخې نه خوا کړو، لار به موږ ته کولو شي. ډېر خلک داسې کوي، اوس هم ډېر خلک رور مړ کړي دا به مړ کړو مجاهدات به پاتې شي، دا زوی دا مېرنی زوی رور دی دا به مړ کړو، دا پلانکې به مړ کړو، جایداد او دولت به راته پاتې شي. سخت جرم او سخته ګناه. قرآن شریف کې الله وی کنه وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. دوی چې کله اتفاق کو میټینګ یې کو سکیم یې جوړو الله رسول ته ورسره نه وي، هر سما درته وښودل. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دا خلک سکیمونه سي سازشونه جوړوي، خفیه تدبیر. الله وی د دې انجام ما سره دی. بس بیا زه چې که دوی له په پټه طریقه راشم دا راونیسم د دوی هغه به سي، بیا ما ته نشي ټینګېدی. او دغه رنګې فرعون چې کله د موسی علیه السلام خلاف سازشونه جوړ کړل، قرآن کې وی فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. خدای موسی علیه السلام بیا برته بل وخت واقع بیان کم بچ که ټول فرعونیان خدای په بحر قلزم کې غرق کړل. زما رونو زما د خبرې خلاصه دا شوه. تاسو هم زما مقتدیان یو چې څوک زما بیان اوري ټولو ته د پیغام رسول غواړم، ټولو ته چې د مسلمان خلاف سازش د هغه مال ته، د هغه عزت ته، د هغه بچي ته، د هغه نفس ته دا به نه کوي انشاءالله. موږ به دا وایو چې الله که د کوټې په منځ کې دا سازش ما جوړ کړ، الله ته خو ویلی او سزا جزا د دې مالک الله دی. علیم بذات الصدور او په هر څیز خبردار رب العالمین دی. او ذهن کې بس سوچ کې چې الله مې ونیسي، قسم په خدای که مې دې څوک بیا خلاص. د مسلمان خلاف سازش او سکیم دې باندې الله ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات پې خفه کېږي. د یو مسلمان په قتل الله دونه خفه کېږي لکه ټول انسانیت چې څوک قتل، ټول انسانیت. الله دې مو د سازشونو د سکیمونو نه وساتي. دعا وکړئ خدای مونږ هم د سکیمونو سازشونو نه وساتي چې مونږ چاته جوړ نه کړو. مونږ دې هم د پردو سکیمونو نه الله په حفاظت کې وساتي. الله ته زمونږ مل شي، الله ته زمونږ مدد وکړي، الله زمونږ حفاظت نصیب کړي، زمونږ د بچو زمونږ د مال د عزت حفاظت نصیب کړي. خدای د ګناه نه هم په امن و امان کې وساتي. زما والدې صاحبې ته دعا وکړئ چې الله په قبر انوار نازل کړي، الله تقصیرات معاف کړي،
او ډېرو ملګرو تر اوسه پورې تعزیت له راځي او تر اوسه پورې ټلیفونونه کېږي د بار ملکونو نه. نو زه د ټولو د یو انفرادي شکریه نشم ادا کولی چې څوک هم زمونږ د والدې صاحبې په جنازه کې په تعزیت کې په ټیلیفون په ذریعه د راتلو په ذریعه شریک شوي دي، د میسیجونو په ذریعه. الله بدلې وله په دواړه جهانه. الله چې څومره مریضان دي ټول له شفا ورکړي. خدای چې څومره قرضداران یې قرضونه اخلاص، چاته څه پریشانۍ دي هغه وله په خوشحالو بدلې. خدایا زمونږ د عزت او زمونږ د حیا حفاظت وکړي، زمونږ د بچو مال دولت زمونږ د ایمان حفاظت وکړي، د انسان او د پیریانو د شیطانانو د سازشونو نه رب العالمین په امن و امان کې اوساتي. زمونږ د لاس د جبې نه مسلمانان محفوظ کړي او د مسلمان د لاس او د جبې ضرر نه الله زمونږ حفاظت وکړي. یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی شخصیت پیر طریقت او ډېر ښکلی عالم حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي رحمت الله علیه څو ورځې مخکې وفات شوی د پنډۍ. ډېر نیک انسان و، ډېر ښکلی عالم و، ډېر متقي انسان و، پارسا عالم و، حقګو عالم و او د اسلام او د دین او د تصوف ډېر لوی خدمت یې کړه. غټه مدرسې را په پنډۍ کې. دعا وکړئ چې الله په قبر انوار نازل کړي. مفتی محمد نعیم صاحب د کراچۍ، مفتی نعیم صاحب دواړه زما د سفر ملګري مو. الله یې د دواړو په قبرونو انوار نازل کړي. الله دې بچو وارثانو له صبر ورکړي. الله یې د نورو غمونو نه په امن کې وساتي. جی بچي او د دې ملګری دی د بشیر جان وسیم الله نومې دی. الله دې روغ صحت نصیب کړي. زمونږ بعضې ملګري کارخانو مارکیټ راغلي به مې منځله نور دوستان دي د پېښور یو ځای بل دی. الله دې ټولو له خیرونه برکتونه څوک چې دا لرې لرې ځای نه راغلي الله په یو یو قدم ولا اجرونه برکتونه خوشحالی ورکړي. جی دا دعا ده الحمدلله الذي الذين تواضع كنا دا غلطه ده جی. الحمدلله الذين ندي تواضع كل شيء كل خطا لعظمة والحمد لله الذين خطا الذي ذل كل شيء كل خطا. دا ټیکه پچا باندې دا ټیکه پچا قسم ها د خټه د رحمان الله مور وفات شوی ده. الله دې وبخي. د خان شریف بچا ترلو د خان شریف بچا الله دې مغفرت نصیب کړي. الله دې خټ شتوعیب استاد ورندار وفات شوی. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. وارثان له صبر ورکړي. د میروزو د کندي د حزب الله ترور وفات شوی. الله پاک دې مغفرت نصیب کړي. زمونږه د میروزو د کندي د مطیع الله ناظم صاحب خور وفات شوی. الله دې د هغې مغفرت نصیب کړي او خدای پاک دې وبخي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. زمونږ یو ملګری سربلن بیمار دی. الله دې ورله روغ صحت او شفا ورکړي. او دا انګلینډ کې یو زنانه د ګردې تکلیف یې دی. الله دې شفا ورکړي. دا عبدالمالک زرګر د تخبې وفات شوی دی او الله دې مغفرت نصیب کړي. او زمونږ د شاه فیصل ته دیم دعا و چا چې نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي. چاته څه پریشانی وي الله په خوشحالو بدل. الله ته زمونږ نه راضي شي برحمتک یا ارحم